بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو چینج سکرین موډ پیژنو. اوس کوم منیو بار، اپشن بار، ټول بار، پینل، ډاکومنټ ټب یا ډاکومنټ پریویو موږ وینو، نو موږ په سټینډرډ حالت کې قرار لرو. زه غواړم چې د دې څخه دویم حالت ته واړم چې یعنې هغه هم فول موډ دی، خو په هغه کې به منیو بار او اپشن بار، ټول بار، پینل بار ښکاره وي، صرف سټیټس بار به نه وي ښکاره. چې کوم وخت اف وم نو د یوازې سټیټس بار این زوم لیول ورکوي، نور ټوله منیوګانې شته. په دغه موډ کې ډاکومنټ ټیبونه هم ورک کړل. که د درېیم ځل لپاره بیا اف وم نو موږ ته به عکس په فل موډ کې ښکاره کړي. اوس کولی شو چې په دغه موډ کې موږ خپل نور عکسونه هم وګورو، لکه مخکې چې ما په تېره ویډیو کې یادونه کړې وه. مثلا په کنټرول ټب باندې کولی شم زه خپل نور عکسونه وګورم. په شیفټ کنټرول ټب باندې بیرته ریورس یعنې شا طرف ته ځم، بیرته اف وم سټینډرډ سکرین ته ځم. زه غواړم چې د سټینډرډ سکرین څخه فول سکرین ته ولاړ شم. د شیفټ اف په واسطه کولی شو چې فول سکرین یې کړو. شیفټ اف وم فول سکرین کېږي، بیرته ساده اف وم سټینډرډ حالت ته ځي، بیا شیفټ اف وم فول سکرین به شي. خو دا وارې وایم چې په فول سکرین کې زما پینل پکار دی، نو دا وارې شیفټ نیسم او ټب بټن وم، موږ ته به پینل ښکاره کړي. بیرته شیفټ نیسم ټب وم، بیرته به ورک شي. اف وم موږ ته فول سکرین ښکاره کوي خو پینل نشته، نو شیفټ نیسم ټب وم چې موږ ته بیرته پینل ښکاره کړي. دا و چینج سکرین موډ.